مالیې وزارت او د افغانستان بانک ترمنځ د تادیاتي ودانیزو سیستمونو د نښلولو نوی تړون لاسلیک شو. دغه تړون له مخې به ټولې عایداتي ادارې د بانکونو له لارې خپل عایدات راټولوي. د افغانستان بانک او د مالیې محترم وزارت په ګډه همکارۍ د هیواد د مالی زیربنا د پیاوړتیا او د تادیاتي سیستمونو د خپلواکۍ په موخه سیستمونه سره وصل کړي چې نن په همدې موخه هوکړلیک لاسلیک کیږي. دا سیستمونه به پخوا د بهرنیو کمپنیو له لوري په خورا لوړ لګښت سره جوړېدل او د افغانستان اسلامي امارت تر فتحې وروسته یو شمېر د هغوی له لوري هم تړل شول. خو د افغانستان بانک دا ننګونه یو فرصت وګڼه او د خپلو داخلي ظرفیتونو پر مټ یې تر هغو د ښه کیفیت او سرعت لرونکي سیستمونه جوړ کړل. اوس دا سیستمونه د افغانستان بانک خپل ملکیت دی چې نه یوازې په رغونه یې لګښت نه دی راغلی بلکې کلنی فیس هم نه لري. دا ستر پرمختګ د هیواد د مالی ځان بساینې په لور یو مهم ګام بلل کیږي. د مالیې وزارت او افغانستان بانک مسؤلین وایي دغه تړون له مخې به په سوداګرۍ، عایداتو راټولولو، معاشونو د ورکړې او نورو مالیاتي برخو کې به پوره روڼتیا رامنځته شي. د بېنظمیو، مالي فساد او وخت د ضایع کېدلو مخنیوی به ورسره وشي. د دې وروسته به د یادې تفاهمنامې په اساس د لومړي ځل لپاره ملي عواید په شفاف توګه په برېښنایي ډول په ټاکلي وخت راټولیږي او په عین وخت کې به د مالیې وزارت واحد حساب ته انتقالیږي. په برېښنایي توګه د عوایدو راټولول به مراجعینو ته هم زیات سهولتونه برابر کړي چې به وکولای شي چې په ډېر کم وخت او په نږدې ساحه کې به بغیر له تعرفوي لګښت څخه خپل مالیات او پیسونه تحویل کړي. د عوایدو د شفاف راټولولو، امارتي لګښتونو او معاشونو د الکترونیکي تادیاتو لپاره مهم بنسټیز ګام بلل کیږي. دا هوکړه د هیواد د مالی سکتور د پرمختګ، روڼتیا، حساب ورکونې او د امارتي مالی پروسو د معیاري کولو لپاره یو ستر تحول دی. د افغانستان بانک مرستیال وویل دغه سیستم له فعالېدو سره به د نغدو پیسو پر ځای په الکترونیکي بڼه راکړه ورکړه زیاته شي او د بانک نوټونو د ژر زړېدو مخنیوی به ورسره وشي. د نغدو پیسو فزیکي راکړه ورکړه به محدوده سي، په چارو کې به چټکتیا رامنځته سي او د پیسو د ژر زړېدو، لیږد او له احتمالي خطر څخه به مخنیوی وسي. په نږدې راتلونکي کې د افمیس نوی سیستم چې په عصري بڼه جوړ شوی د افغانستان بانک د تادیاتو سیستم سره وصل شي ترڅو د معاشاتو او مصارفاتو تادیه کول هم په برېښنایي بڼه د چیک د چاپ څخه بغیر ترسره شي چې هم به د سرعت او شفافیت رامنځته او هم به د فزیکي چیکونو د مصارفو سپما او په فزیکي ډول د انتقال مخه ونیسي. مسؤلینو همدارنګه وویل دغه سیستم له فعالېدو سره به مالیاتي چارې د نړیوالو سیستمونو سره سمې عیاري شي او معاشات به په الکترونیکي بڼه اجرا کیږي. د الکترونیکي تادیاتو د سیستم له پلي کېدو سره به ټول اړوند اجراءات په نړیوالو معیارونو برابر ترسره شي او همدارنګه د عوایدو، لګښتونو او معاشونو اجراتي پروسې به په معیاري او منظمې شي. دغه سیستم له فعالېدو سره به د هیواد په بېلابېلو اقتصادي او سوداګریزو برخو کې په ځانګړې توګه بانکونو کې به مالي چارې د نغدو پیسو پر ځای په الکترونیکي بڼه ترسره کیږي او ملي عواید به په شفافه توګه راټولیږي.